زما ورونو انګریز زما نه پکارېږي، زما یهودي نه پکارېږي، زما هندو نه پکارېږي، زما پکارېږي نو زما خپل دین پکارېږي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ستاسو لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونه تابعداري ښایسته. زما ورونو ډېر په تعجب سره زه دا خبره کومه چې زموږ الله موږ ته وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ستاسو لپاره په رسول الله کې نمونه د تابعداري ښایسته شته دی. لیکن زه وایم چې نه، زما لپاره نمونه د تابعداري دا انګریز دی، زما لپاره نمونه د تابعداري یهودي دی، زما لپاره نمونه د تابعداري هندو دی، هغه د غوامي پیاري سکول کې دی، هغه د کروهاو د هغې خدایانو پوجاري، دا زما لپاره نن نمونه ده. زما خپل نبي زما لپاره نمونه ده. زه نن دا وایم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. زما ورونو هندو دی څه شی؟ د هندو حیثیت خو راته وښیوئ که نه چې زه نن د هندو نه متاثر یم. زه اکثر دا ویم چې په کار دا وه چې د مسلمان نه خلک متاثره کېدلی، د مسلمان شکل و لباس خلکو اختیارولی، د مسلمان طرز و عادات خلکو اختیارولی، اخلاق د مسلمان خلکو اختیارولی. لیکن نن تعجب خبره دا ده چې قرآن کې الله موږ ته ویلي وانتم الاعلون، تاسو اوچت یې وایي ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې وایي. لیکن نن هغه اوچت خلک هغه په خپله باندې د غیر شکار شول، نن هغه اوچت خلک د خسیسو خلکو تابعدار شول، نن هغه اوچت خلک د بیکاره خلکو تابعدار شول، وریدلي خلک د هغې تابعدار شول، د لاره دشمنانو تابعدار شول، د غوا عبادت کوونکي د هغې تابعدار شول. زما ورونو د الله رب العالمین دا پیغام ولې نه رښتیني کوو چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین؟ تاسو اوچت خلک یې وایي او زه په زور ځان ذلیله کوم. په کار دا وه چې انګریز تا ویلي وې چې زم دا پیسې چوتومه د مسلمانانو سره ډېر خوند کوي. انګریز او هندو دا ویلي وې چې د مسلمانانو د ښایسته ښایستهګیري د راشه منګې هم پرېږدو چې مزه وسه کوي. دا اخلاق په کار و چې هغې زموږ نه اختیار کړي وي، لیکن ما د هغې طرز عمل اختیار کړ.